د اس ډیفنس په نوم رسنۍ چې نړیوال دفاعي موضوعات ساري تازه په خپل راپور کې ویلي امریکا غ بلاک هاک چورلکه چې د 2021م کال مخکې د افغانستان سروې پیرو ته ورکړي دي. په دغه راپور کې د یاد چورلکو د شمیر په اړه سندې ویل شوی خو ویل شوی چې چورلکه په 2022م کال کې کولمبیا ته ورکړل شوی چې اوس له دغه هیواده پیرو هیواد ته لیږدول شوی دی. اسلامي امارات تر دې دمه په دې اړه سندې ویلي خو تر دې وړاندې د وسلوال پوځ لوی درستیز قاری محمد فصیح فطرت له امید راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په تیرو باندې څلورو کلونو کې اسلامي امارات د یادو چورلکو د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او هیلهمند دي څو دغه چورلکې چې د افغانستان ملي شتمنۍ د بیرته خپل هیواد ته ولیږدوي. هیچگاه ناامید نمیشیم، سریازی کار میکنیم چون اینا سرمایه ملی ماستن و به هیچ وجه اینا از یا ما تیر شدنی نیستیم. تلاش میکنیم که دوباره به افغانستان برگردانده شوند. د امریکا دفاع وزارت له دې مخکې و بلاک هاک چورلک چې د دوی په باور د الوتنې لپاره مناسب وي له ازبکستان د هیواد ته لیږدولې وي. له دې سره سم د چارو یو شمېر شنونکي پیرو هیواد ته د افغانستان د چورلکو سپارل د ټولو قوانینو خلاف عمل بولي او له اړوند نړیوال بنسټونو چې په یاده برخه کې فعالیت کوي غواړي څو په دې برخه کې غږ اوچت کړي او یا د چورلکې بیرته افغانستان ته وسپاري. ملي سرمایه سره یو جفا بلل کیږي، دا یو مستقیما مداخله بللی سو. نړیواله ټولنه باید په دې مورد باندې جاج واخلي دا چې په افغانستان کې بدمرغي رامنځته کړې وه، په افغانستان کې جګړه تپلې وه، په افغانستان کې ساختارونو ته صدمه ورسوله، په ټولو خواو کې د افغانانو د شهادتونو په افغانستان کې د ډیرو ناخوالو سبب سوله. په سر دغه باندې چې غیر آمد نه ورکوي د دغه رقم کړنو ترسره کول فکر کوم یو طرفه عمل ده او په دې برخه کې د امریکایانو دغه پریکړه چې تیاری پیرو ته ورکړي دي دا د منلو او د غندلو وړ ده. پر دغه برخه کې ټول هغه سازمانونه، نهادونه، حکومتونه او محکمه هغه باید پر دغه باندې غږ اوچت کړي چې دا په یو لړ مراسمو کې په رسمي ډول باندې افغانستان ته سپارل شوي دي او اوس دا چې په ظالمانه ډول باندې کله یو هیواد سره کله بل هیواد سره د دوی واده کیږي. زه فکر کوم چې دا خلاف د ټولو قوانینو ده چې هغه په ډول باندې افغانستان تسلیم شوی بیرته بیا د افغانستان ته تسلیم کړ شي. زه فکر کوم چې دا به بېانصافي وي، دا به د افغانستان د حکومت د عام ولس سره جفا وي که چېرته پر دغه بیه باندې دغه بیرته اسلحې او تجهیزات له افغانستان ولس څخه واخیستل. د ویلو ده چې دغه چورلکې د 2021م کال په اګست میاشت کې د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوی وي چې وروسته د افغانستان اسلامي امارت په کراتو د بیرته ستنولو غوښتنې هم کړې دي.